اول خو زه به چې زه یو متعلم یم او کله چې سهار د وخته راجګېږم نو اول د امریکا غږ چې 6:30 بجې شروع کېږي تر 9:30 پورې او بیا د هغې نه بعد چې ماسپښیني کومه خپرونه ده چې د 3:30 نه شروع کېږي تر پاوکم 4 پورې او د هغې نه بعد بیا چې د ماښام د 9:30 نه تر 8:30 پورې ده او بیا د شپې چې کومه ده تقریبا د 11:30 نه تر 12 بجو پورې ده دا خپرونې موږ اورو او د دې په باره کې چې چېرته کېدای شي چې دا د شپې د 11:30 نه تر 12 بجو پورې کومه خپرونه چې ده که دا چېرته دې خپرونې ته چېرته په ورځ کې کوم ځای ورکړي نو دا به یو مثبت نتیجه دا پیشنهاد هم ځان سره وساتئ چې پیشنهادونو برخه کې د یادونه دي صافي صاحب تاسې څه نظر لرئ دې برخه کې دا پروګرام د چې کله د امریکا غږ خپرونې اضافه شوي دوی په هکله تاسو دا خو د متوجه شوي تاثیرات یې وینئ تاثیرات یې خو دا دی چې مخکې چې ازمون صاحب ورته اشاره وکړه د خبر مثلا ازمون صاحب او دیوال صاحب ورته دغه وکړه د دې په نظر باندې زه موافق یم او دا د خبر د محتوا پورې اړه لري تر کوم ځای پورې چې خبر مثلا موثقي هغسې تاثیرات اضافه کېږي مثلا که هر څه پروګرام اضافه شي د خبر موثقیت د اورېدونکو باندې تاثیر اچوي که نه نو ضرورا تاثیر کوي نو یو بله پوښتنه داسې مطرح کېږي دلته اوږده غوندې ده پوښتنه لنډه ده خو دلته دغه اوږده دي نصیر صاحب تاسو ته به یې راجع کړو د پاکستاني خبر زموږ مشر مېلمه یې په دې پروګرام کې نو که تاسو لطف وکړئ اگر چې دا باندې مخکې ولګېدو چې دغه ډلهییز وسایل راډیوګانې دا خو موږ حتما اورو او دا چې تاسې کومه وه حتما اورئ او آیا دا چې تاسې غواړئ فرضاً امریکا غږ یا بي بي سي واورئ اورېدلی شئ پیدا کولی شئ او دا د دې دلایل دلته څو خبرې راوړي دي چې آیا دا تاسو دې لپاره اورئ چې موثقې دي دې لپاره اورئ چې تازه خبرونه درکړي د نړیوال مسایلو په ارتباط باندې د دوی نظریات څنګه دي او یا دې په خاطر باندې چې د امریکا او د برټانیې تصمیمونه او پرېکړې د افغانستان په باب باندې اوس خو ډېر رول لري په حساب دې په خاطر باندې سره اورئ کوم دلایل دي چې که اورئ کومه ولې که نه اورېدلی شئ که نه او دغه جزیات لکه مخکې مې چې وویل یا خو مسله سقطوب ده بلکل چې فوقتونه دي حقایق دي واقعیتونه دي تاسو مخکې ګمان کوم بي بي سي باندې ټینګار کوم دا او بل دا چې کوم خبرونه چې نشریږي چې زموږ خپل هېواد ده خپل وطن هم ده او د دې وطن بچیانو په دې خاطر موږ غواړو چې وطن کې څه پېښ شي څه منشورات او که چېرې د هغو د کمپاین د هغوی د عملیاتو په مورد کې هم دوی خبرې نو دې سره موږ دلچسپي ځکه ښکاره کوو چې دا هم مستقیما ارتباط لري زموږ د افغانستان له موضوع سره په دې خاطر موږ د همدغه درې موضوعاتو یا څه نور تحلیلونه دي څه نور مسایل دي څه نور مصاحبې دي فقط هغه مستقیما ارتباط لري د افغانستان له قضیې سره په دې خاطر موږ نظرات ستاسو نظر دې برخه کې څه سلام متوجه هو دغه زموږ نظر دا ده چې زما خپل چې موږ دغه راډیوګانې چې اورو د په کابل کې دا همدغه نوښتونه اضافه شوي هغه شوي بس پېټونه چې مثلا دا موثق دي خپل وطن د سیاسي او نظامي اوضاع خطر اخرت چې موږ پوه شو چې په وطن کې زموږ څه روان دي مثلا جنګونه دي نظامي خطرونه وروسته د مخته دي موږ په دې باندې او بل د مهاجرینو وضع په دغه کې ولاړ دي ګاونډي وادي کې مالک چې زموږ په وطن کې مثلا داخل دي یا داخله دي دوی تصمیمونه او دغه موږ دغه راډیوګانو دغه طریقه اورو چې څه کول دوی غواړي بعد دې کمپاین یا په همدغه جریان کې چې دوی دغه دي څه پلانونه لري آیا کوم روشني یا د افغانستان دغه دپاره آینده دپاره کوم دغه پکې شته او که نه شته ازمون صاحب غلی ناست خیرت خو دې خیرت ښه نو غواړم چې یو پوښتنه بله مطرح بیا ورپسې دیوال صاحب یا وفا صاحب په تبصره کړي نو اوس موږ تاسو خو اورو یا وینو ګورو په تلویزیونونو کې چې دغه بحران باندې د خلک خپرونې کوي نظریات وړاندې کوي نو تاسې د دې راډیوګانو نه د دې تلویزیونونو نه څه تقاضا لرئ کوم شیان نشر کړي مثلا
فرضاً تاسو په امریکا کې د پېښې په ارتباط باندې څه معلومات اضافي غواړئ، څه کیسې میسې چې فرضاً تاسو ته ګونګې دي هغه به کومې وي؟ د دوج د ادارې په باب باندې تاسو څه معلومات غواړئ، انتظار لرئ؟ دا پروجیکټ کمپاین چې شروع شوی دی په دې باندې تاسو کوم دغه کوئ یا د القاعده دغه دي یا په دې برخه کې ځینې راډیوګانو کې متخصصین نظریات ورکوي. ستاسو په نظر څه شیانو سره علاقه لرئ چې دا واورئ او تر اوسه نه یې اورېدلي پرې څه؟ دوه خبرې دي. یو خو مخکې دا خبره که تېره شوې د مقایسې د پرتلې خبره ده د راډیوګانو تر منځ یا بله خبره وروسته کوو. یو دغه د پېښو په ارتباط باندې خبره ده. اصلا موضوع همدا ده چې نوې پېښه پیدا شي د ټولو راډیوګانو خوا مخامخ خواته شي او هماغه خوا راڅېړي. اوس مثلا دغه 11 د اکتوبر مسله وه هغه تر هغه وخته پورې په راډیوګانو کې خپرېده تر څو چې سپتمبر مسله د 1 د اکتوبر شروع شوه. دا 1 د اکتوبر بله قضیه ده، بله پېښه چې راغلې ده. دا په دې باندې مثلا خبرونه خپرېږي او راډیوګانو پرې تبصرې کوي. زموږ یوه هیله یا دغه دا ده چې د راډیوګانو څخه چې دوی باید موثق خبرونه ډېر خپاره کړي. یو ځکه دوی هغه کوم محبوبیت چې لري یا هغه اورېدونکي چې لري که چېرته داسې د هر چا له خولې نه یو خبر خپور کړي هغه به له لاسه ورکړي. نو دوی به ډېر موثق خبرونه خپاره کړي. دویم دا چې د پېښو باب باندې باید خبریالان په کوم ساحه کې موجود وي هغه باید ډېر دوی ته خبرونه ورکړي. خپله راډیو باید خبریال ته ولري خبرونه ورکړي ورته د هغې په اړه باندې مثلا یو پېښه رامنځته شوې د هغې په اړه باندې د هغه ځای د اوسېدونکي مثلا هغه څوک چې زه تاسو لنډ مثال درکړم د امریکا په تفسیرو کې په سیاسي تفسیرو کې دا کله خپل نظر وړاندې کوي کنه خپل سیاسي تفسیر سره مقاله ده هغه سره دی چې د CNN په تلویزیون کې مثلا د الجزیرې او BBC په دې تلویزیونونو کې د عوامو ځکه هم ښودل کېږي بمبارېږي. نو دلته دغه کوم خبریالان چې دي یا کوم ژورنالستان چې د تلویزیون راډیوګانو چې دوی به دا کسان سره تفصیلي مرکې وکړي او سره مرکې وکړي چې تاسې خو د سیاسي نظر مثلا داسې دی دا مثلا دفاع وزارت ویان دی تفسیره کې دا شی ویلي او عملاً چې د راډیوګانو کې او د په تلویزیونونو کې عکسونه ښودل کېږي نو هلته خو عوام هم لیکي. د دې دغه خبر د پخلي لپاره د اثبات لپاره باید د غزړ اوسېدونکو سره هم مرکه وشي. دا خبره باید وکړي کنه چې د خبره سره چې هغه نه واوري پېښه زیانه خبر وکړي چې ډېره بخي بل دا چې د پلاني ویل دا پلاني ویل چې دا د ساچو د افات ونه خبرې نیول څه تاسو په برخه کې خبره ده چې میډیا یا خبر رسنۍ دا یو مسابقې شکل ځان ته غوره کړی ده نه ده نو اوس همیشه بود یا ګټه هغه سرچینې یا هغه راډیو وکړه په دې کې چې تر ټولو نوې خبرې نشته. نن سبا په افغانستان کې او د افغانستان د جګړې په اړه حالات ډېر سریع بدلون مومي، ډېر چټک روان دي. حتی په یوه ورځ کې څو پېښې کېږي او د هره پېښه د دې ارزښت لري چې باید خبرې ورکړي. هره راډیو باید خپل پروګرامونه داسې تنظیم کړي چې خبر اخیستونکي ته شوټ کړي ژورنالیزم په باندې په اصطلاح باندې زر تر زره نوی خبر ورکړي او هغه پسې بل خبر او په هغه پسې بل خبر په لومړي قدم کې که خبرونه ډېر وي او حالات ډېر بدلېږي حتی له تبصرو باید مخنیوی وشي ځکه چې عام خلک تبصرو ته دومره منتظر نه دي. هغه تبصرو ته چې مثلا لکه وفا صاحب چې مخکې د دې خبرې په کوي چې د 11 سپتمبر له پېښې نه امریکا څومره اقتصادي زیان دا تبصره زه فکر کوم افغانانو نسبت دې ته چې وګورو چې مثلا شمال اتحاد نن په خمري کوم ځای ته راورسېد. دا خبره ډېر مهمه ده. نو که خبرونه زیات وي خبرونه جدي وي او پېښې ډېرې زر رامنځته کېږي راډیوګانې باید په لومړي قدم کې تبصرې کوي او د ځینو هغو ګزارشونو په ځای چې هغه کېدای شي په بل وخت کې باید دغه خبرونو ته د مقدموالي او د لومړیتوب حق ورکړي او بیا وروسته هغه وخت کې چې وخت پاتې کېږي نو خبرونه ګزارشونه مثلا ماجدینو په اړه نورونه خو تبصرې نه لري چې لیوان صاحب چې کومې خبرې وکړې کاملا د تایید وړ دي او اورېدونکي خصوصا په دې وروستیو تحولاتو کې بیخي همدې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې دننه څه شي. د افغانستان خلک افغانستان غواړي
مثلا په جلال آباد کې خلک دې ته متوجه دي چې بامیان کې څه شي یا په کابل کې څه شي یا په کندهار کې څه شي په کندهار کې دې ته متوجه دي چې په جلال آباد کې څه شي د دې په ځای چې مثلا ووایي چې د امریکا متحده ایالاتو بله ورځ په دغه کې لومړی تبصره دا وه په خبرونو کښې په امریکا کې چې د متحده ایالاتو د دغه لپاره د روسیې د اټومي بټریو د ساتنې لپاره یو څه پیسې منظور کړي وې هغه بش اوس ساتلي دي اوس د بش او دغه اټومي بټرۍ د متخصصینو او ساتونکو تر منځ دا هغه یې راوړي چې اسامه بن لادن یې ترلاسه کړي نو دا نو داسې راغلی دا به کله ورکوي او دا به څنګه ورکوي نو په ټوله ورځ باندې دې راکوي دا انټراکس دی چې هېڅ نه خلاصېږي په داسې حال کې تر اوسه 4 کسه وځي او افغانستان کې په یو دم باندې په سلونو خلک دي مهمه دا ده دا په ځانګړې توګه د امریکا غږ چې اوس زیر بحث ده دې خصوصا د پښتو خپرونو د نړیوالو خپرونو اورېدونکي افغانان دي پښتانه د خپل وطن په اړه ډېر خپلو حوادثو سره علاقه لري دې ته ضرورت نه وي چې تروریزم مبارزه څنګه شو څنګه شو دا هغه ضروري دی په دویم قدم درست ډېره مهرباني مخکې ځینې ورونو را د راډیو مقایسې په ارتباط باندې ځینې یاداورې وکړې دا د همغه د مقایسې برخه ده او په دې برخه کې موږ د خپلو د دغه راډیوګانو د اورېدونکو عکس العملونه او د دغه راډیوګانو نشراتي محتویاتي دغه نیمګړتیاوې او کمزورتیاوې دا بحث کوو نصیر صاحب تاسو صحیح به داسې نه شي چې هر وارثان اول دلته پوښتنه داسې مطرح کېږي چېرته تاسو د بي بي سي او امریکا غږ خپرونې توصیفوئ یا معرفي کوئ یا ځان سره ورسره مقایسه کوئ که نه تاسې تشخیص دلایل فرضاً چې په دې مقایسه کې دا لکه مخکې چې وایي چې یوه لږ لږ په هغې درانه ده که نه د دې دلیل ویل شي هر ځای کې په مقایسه کې اساسي تشخیص دلیل کوم یو ښه والي په برخه کې کوم دلیل دی دا او د دې راډیوګانو په اوسني بحران کې چې کوم بدلون راوستی د وخت ارزښت هغه چې مخکې ورباندې خبرې وشوې او په دې برخه کې تاسو را د ناطاقانو کارکوونکو لهجې او کار دا صحیح شو که تاسو کله ناطاقانو مدیر وو یو وخت کې د راډیو کې نو د خبر تاسو د ورونو په اجازه اصلا خبر داسې تعریفي کړي چې خبر د نوې پېښې نوې پدیدې نوې حالت نوې جریان راپورټ ته لکه چې لیوال صاحب وویل اوس خبر ارزښت چې تعینېږي د خبر یو ارزښت تعینېږي او د په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان خلک په اړتیا لري احتیاج لري ارزښت یو نویوالی او بل نږدېوالی هغه پېښه چې موږ ته هر څومره نږدې که له فامیله وځي سیمې ته وځي بینالمللي صحفایو ته وځي افغان له موږ نه لرې کېږي چون دا موضوع د موږ او تاسو خپله موضوع د افغانستان قضیه ده او د افغانستان مسایل دي باید چې دغه تبصرونه او تحلیلونو نه له دې نه ډېره کمه استفاده وشي مستقیم خبر مطلب دا دی چې دغه تحلیلونو کې یا دغه خبر ورکولو کې کومه یوه راډیو ښه ده دغه تحلیلونو کې ما درته ویلي چې اول خو هم بي بي سي هم صدای امریکا په اوسنیو حالاتو کې له دغو نه بیخي ډډه وکړي او په مقایسوي شکل ووایي بي بي سي مخکې ده او په دې کې صدای امریکا چې زه ګورم صدای امریکا د خبر په څخه‌توب کې د خبر په وړاندې کولو کې او د خبرنګارانو لخوا د خبر په انعکاس کې نسبت بي بي سي ته کړی دا نشراتي وخت یې څنګه دی که نه یو خو دا چې نشرات شروع کېږي یو مثلا خبرونو ته فرضاً 5 دقیقې یا 10 دقیقې ډېر قایلي دي دې دواړو راډیوګانو کې تاسو تفاوت وینئ کوم یو وخت ښه دی نسبتاً د خبرونو لپاره زیات ارزښت قایل شوي د صدای امریکا څخه سهارنۍ خپرونه چې ده دا نسبتا ښه وخت دی او اکثرا خلک یې اوري له موضوع وروسته اکثرا افغانان دا اوري او له هغې نه وروسته د بي بي سي شروع کېږي په 2 بجو نو دا وخت مناسب وخت دی او د شپې خبرونه یې هم دغه چې د 8 بجو د 8:30 بجو په منځ کې دي هم د بي بي سي هم د صدای امریکا دغه هم ښه وخت دی خو د 11 بجې خبرونه ما نه د بي بي سي اورېدلي نه د صدای امریکا اورېدلي
ازمون صاحب تاسې څه نظر لرئ دې برخه کې؟ استاد ښه څرګندونې وکړې خو دا د پرتلې خبره چې ده دې کې څو شیان په نظر کې باید ونیسي یو وخت بل محتوا یا موضوع باندې وخت مثلا د بي بي سي چې موږ وایو چې ښه ده وخت هم زیات دی 15 دقیقې دی مثلا د نیم ساعت دی یو دا مسله دویمه خبر ده د تفسیرو په اعتبار کې راځو د تفسیرې د امریکا غږ پر بي بي سي باندې ډېرې غښتلي دي یو خو دا چې هغه ډېره ښه ژورنۍ تفسیرې راخلي او وړاندې کوي بي بي سي یوازې خبرونو برخه ته ډېر ځان وقف کړی دی او هغې علت دا دی چې دوی خپله ما مخکې ویل چې هر ځای کې یو خبریال لري مرکې زیاتې کوي په دغه باندې د ابابیل د مصروفه ځای دغه برخه به د بي بي سي غښتلې ده او د تفسیرو برخه به د امریکا غږ غښتلې او امریکا غږ باید چې تفسیرې وکړي هغه بیا خبر نه لري په دې چې خپله خبریالان نه لري چې ورته خبر ورکړل شي په نورو خبرونو باندې اتکا ډېره کوي یو بله نیمګړتیا د هغوی دا حس کېږي ډېره په دغه کې چې مرکې نه کوي امریکا غږ مرکې بیخي دغه د پېښو نه را دې خوا ته هېڅ مرکې نه کوي د خلکو نظرونه نه اخلي نظرونه نه د پېښې ځای ته ورځي د چا نظر اخلي نه مثلا د خپله د امریکایانو نظر اخلي نه د بل چا نظر اخلي هېڅ نظرونه نه اخلي هېڅ هغې ته دلچسپي نه ښکاره کوي او د بي بي سي خواله په همدې کې چې هغه ژوندي رپوټونه وړاندې کوي د واتساپ باور کوم زړه خوري کېږي چې خبره وکړې خبره دا ده چې بي بي سي راډیو څو هغه لري برتري لري د امریکا په نسبت او امریکا غږ راډیو څو برتري لري د بي بي سي په نسبت زما د بي بي سي یو څه د تخنیکي لحاظ نشرات یې ډېر قوي دي ډېر ښه اورېدل مواجه کوي تخنیکي موضوع ده یعنې امواج یې ښه لیکل شروع کېږي د افغانستان او پاکستان په سیمه کې ښه اورېدل کېږي او امریکا لټول لږ سرګرداني بل د بي سي سره نسبت امریکا ته افغانان ډېر بلد دي نشرات یې ډېر پېژني پخواني نشرات شروع کړي دي خو یو موضوع چې تاسو اشاره ورته وکړه او زه غواړم په دې ډېرې خبرې وکړم هغه د ژبې د لهجې د حقانو موضوع ده که څه هم موږ په خپلو ورځنیو ژوند کې په خپلو لیکنو کې د پښتو ادب په کره لیکنه او په ناګه لیکنه او په سوچه تاکید کوم اما د خبرونو د ژبې لپاره او د افغانستان د حالاتو لپاره د غني ژبه باید ځان ته بېله ژبه عام فهمه بي بي سي کې ځینې نطقه یو شمېر ټول څو نطقه پښتو ژبه مې داسې هغه جوړ کړی دی چې عام خلک پرې پوهېږي ګټه ډېره به کاروي د دې لحاظ او دا ګټه به هم لري ځکه موږ متوجه یم چې ګټه به هم لري چې پښتو په آینده کې شي هغه رقم مسوچه شي پښتو هغه خپل ژبني ارزښت ته به ډېر پام اما د اوس لپاره زه چې مثلا د ګوهر صاحب په ژبه ډېر یو سپین وایي چې په حجره کې ناسته مثلا د پکتیا ده یا مثلا د لوګاره ده یا د ګردیز ده هغه د ګوهر صاحب په ډېرو خبرو نه پوهېږي اما په خبرو په اخیستلو باندې نه پوهېږي خبر ټول باید واخلي امریکا غږ راډیو چې ډېره په مهمو په ژبه غږېږي د خلکو په هغه ژبه دغه وجود لري چې خلک بهتر پوهېږي د سپوږمۍ په ژبه مثلا ټول خلک پوهېږي د شپون صاحب په ژبه ټول خلک پوهېږي د پردي صاحب په ژبه خپل ټول خلک پوهېږي سره له دې چې ګرامري سره له دې چې کېدای شي مثلا د ژبې ناغواري د سوچوالي له اړخه هم کمزوري دي ځینې خلک چې د ژبې په ډېر سوچوالي باندې تاکید کوي هغه به دا انتقاد کوي چې بیا دا ژبه په آینده کې نه کوي څنګه هغه زموږ منم اما اوس د خبرونو د رسولو لپاره دا چې عام خلک څه کوي د ژبې په لحاظ باندې دا برتري وساتي خبره د بله د ژبې مثلا دې سپینګري ورکوي دې سپینګري به اکثره د جوهر صاحبي خلکو په ژبه دوی دغه هم د ولس هماغه ژبه ګڼي دا سنډا او پرې څپرونه خېږي او داسې دغه اصطلاحات او محاورې زموږ له کله هم راغلي دي موږ یوازې دغه ځوانان په دې خبرو نه پوهېږو او خبر ده چې څومره چې ژبه خوږېږي هغه هم دغه د محاورې ژبه ده هغه د کلي ژبه ده د ولس ژبه ده کلتور ژبه ده کنه چې هغه راکېږي دا هغه څوک یو دی هغه خپله نورې مسایلو نه پوهېږي خبره دا چې هغه معلومي معیاري ژبه چې ده معیاري ژبه په امریکا غږ په نطاقانو کې هم نشته او بي بي سي کې هم نشته معیاري ژبه په دې معنی چې یو په یو ډول غږېږي بل په بل ډول غږېږي اوس مثلا زموږ کوټوال صاحب هغه بیخي کوټوالۍ ژبه کوي کنه سړی پوهېږي دا اوس کوم نه اوس که دوی قندهار سیمې سړي ته شاید پرې نه پوهېږي قندهاري به خپل قندهاري ژبه راغلی کوي اب په دا ننګرهاري پرې نه پوهېږي
یعنې معیاري ژبه دوی نه رامنځته کړې، نه په امریکا کې رامنځته کړې، نه په بي بي سي کې رامنځته کړې ده، او یو معیاري ژبې ته ډېر ضرورت دی. په همدې ارتباط ما خبرې وکړې یو وخت په افغانستان کې کله چې موږ تاسو سره کار کول غواړم مخکې هلته به د نطاقۍ لپاره چې د نطاقۍ لپاره به داسې کسان نیوه چې هغه به ششکرویي د کابل پورې لکه جلال آباد خلک، د کونړ خلک، د میدان وردګو خلک دا به نیو، د قندهار او د پکتیا او دا خلک نو اوس چې زه ګورم په هغه کې په بي بي سي راډیو کې هم قندهاریان زیات، په صدر امریکا کې خو بیخي ور زیات چې اول هم دي قندهاریان دي، دا جهاني ځای داسې قندهاری ده که نه. نو دې شي ته باید چې هغوی ډېره توجه وکړي چې داسې ژبه معیاري ژبه نه هلته کار وکړي چې ټول افغانستان پکې پوه شي. داسې نوره داسې مجالسو کې زما صرف چې راډیو هلته ایښودل شوې ده خبرونه وایي چې دا خبرونه خلاص شي نه پوښتنه وکړي چې پوه نه شو. بالکل درسته معیاري ژبه نه شو. نو مخکې چې تاسې پوښتنه مطرح کړه په دې باره کې خو ټولو دوستانو ښه او په کې راځي شیان چې ما لیکلي وو دیوال صاحب یې خو پاتې دی هغه برخه پاتې خو یوه مسله د همدغه ژبې ده بحث پکې زه فکر کوم چې معیاري ژبه خو دا خبره ډېره ده معنا مې دواړو کې نشته، مګر په ځینو وختونو کې ما په تېره په بي بي سي کې ځینې وخت داسې کره دغه کېږي که نه چې هغه معیاري نه دي خو هغه معلوم هم نه دي معیاري هم نه دي معلوم هم نه دي چې دا کار چې دی دا کار ډېر ګوهر صاحب او ګوهر صاحب چې دی ځینې شیونه یې ډېر ښه دي لکه د سانډا باندې د صبر صبر باندې د صبر یا دې ته ورته ځینې مګر ځینې بیا ډېر دغه دي. زه یو ورځ ناست وم په وطن کې یو مثال هلته ګوهر صاحب یو راپورټ وړاندې چې د شمال په سمنګانو کې د شمال د طالبانو د عبدالحق د نیولو نه وروسته په دې چې یوه ورځ متصل چې طالبانو په سمنګانو کې 15 تنه د شمالي ایتلاف قومندانان نیولي دي او دا اعدام کړي. خبر داسې ناستو خلکو چې راډیو کله بنده شوه نو هغه ویلي ناستو خلکو چې هغه ده د طالبانو کې 15 کسه نیولي دي طالبانو کې 15 کسه نیولي دي اعدام کړي او د معنا داسې نه وه نو چون د هغې تعداد ډېر وو که ما هغې ته ولېږله چې نه وینې ول یو بل سره سره لګېږي ما ورته ویل تاسو په دې باندې پوه نه شئ دا داسې نه وه یو قسم په خدای چې دا سره په جنجال نو دا دا وه چې د هغې دا ژبه او د هغې د وړاندې کولو هغه طرز هغه چې هغه داسې و چې عام خلکو ته د دې وړ نه و او لکه چې موږ پوهېږو اکثره اورېدونکي د دوی د افغانستان ولسي او عادي هغه خلک چې سواد نه لري نجونې به په دې سفر باندې هغه روانه وه د دې نه پرته چې د امریکا غږ خبره ده مقایسې خبره ده وخت لګېږي خیر تاسو نه کوئ نو یو خو دا سوال دا دی لکه مخکې چې دا خپرونې مرکې نه لري دا صحیح شو مرکې نه لري بالکل عامو خلکو سره یا د متخاصمو نورو سره بالکل مرکې نه لري نو دا چې دی موږ خو داسې اورېدلي چې په امریکا غږ باندې د طالبانو مرکې باندې شوي داسې مې اورېدلي د دې ادارې دا سانسور په لګولو لومړۍ خبره خو دا ده چې که چېرته دا رښتیا نو زه فکر کوم که د امریکا حکومت یا د امریکا غږ خپرونه د مشرتابه اداره مقام دا غواړي چې دا یو ازاده راډیو وي او د بي بي سي غوندې یو مقام ترلاسه کړي د فلحال دپاره البته بي بي سي باندې خپل مشکلات ولري نو زه وایم چې اول خو دا دغه په ازادو مطبوعاتو باندې به یو دغه وي یو سانسور وي دویمه مسله دا ده چې دوی که دا کار کوي هم نو لږ تر لږه د طالبانو سره دې مرکې مخکې بخښنه غواړم بعضې وخت مخکې چې په دغه کې دا خلکو ویلي چې د امریکا غږ پښتو برخه بیخي د طالبانو په واک کې ده دا کارکوونکي چې دا کمانې چې پښتو برخه طالبان مخکې به ویلو د درې برخې کې به دا نور خلک وو دا ټول نه په هغه ډېروالي نه په دې لګوالي تاسو څه وایئ زما مطلب دا دی
بوش اداره نه غواړي چې د طالبانو یا د ملا محمد عمر خبرې په امریکا غږ کې راشي یا نشر شي نو لږ تر لږه ځینې نور خبر مرکې خو باید نشر شي مثلا افغانستان کې مثلا هلته د امریکا د حملې له امله په کابل کې خلک مولسي خلک مري د دوی سره مرکې باید وي مثلا د شمالي اتحاد چې هغه هم د افغانستان خلک دي هغه خو به ټول ګرایي هغې کې نشر کېږي یو څه نو دغسې یو د دې ته باید جدي پاملرنه مهرباني زه فکر کوم چې یو خبرنګار ته هغه وخت په خبر سړی ډېر ښه پوهېږي چې هغه په خپل کلماتو باندې خپله ژبه باندې حاکم او بلاغت او بالکل فصیح وي نو دې باندې کولی شي چې هغه ټول خلک وپوهوي او بل دا کوم رادیوګانې چې دا باید بیخي غیر جانبداره وي نو په دې باندې کولی شي چې په خلک هم ځان ته هغه پیدا کړي یعنې دلچسپ هم کېدلی شي او خلک پرې پوهېدلی شي ډګروال صاحب تاسو لطف وکړئ داسې راته ووایئ چې دا اوس وخت کې دا روان بحران که دا غمیزه چې روانه ده د ناورین چې دی یا د غم مصیبت چې دی دا دغه نړیوال رادیوګانې په تېره وه دا بي بي سي امریکا غږ دا څنګه منعکسې دي فرضاً دواړه سره موازي مشابه دي که یا مثلا څه فرق پکې شته دی دا خو داسې هغه ده چې موږ اوس اکثره دا راډیوګانې اورو نو دوی ټوله موازي روان نه دي خصوصا دا د 1 د اکتوبر د دغه نه را په دې خوا د امریکا راډیو اکثریت ټول پروګرامونه اساس د فکر کوي لکه د پنټاګون راډیو شي مکمل له هغوی راغولي بالکل یعنې هغه واقعیتونه هېڅ دغه نه کوي درست یعنې اوس هېڅ سړی دغه پرې نه شي کولی موږ اگر چې خبر اورو د بي بي سي یا د امریکا د غږ نه ځکه یو دې نشریات لږ مخکې مثلا د ماښامني پروګرام کې نو بیا هم په دې دومره دغه نه کوو بیا هم بي بي سي اورو چې د دې خبره څومره تایید غواړي یا دغه ده نو هغه رقم چې په هغه جزئیاتو چې بي بي سي نشرات او پروګرامونه یا اخبار دغه کوي امریکا راډیو دومره دغه نه کوي عبدالله صاحب تاسو څه نظر لرئ دې برخې بس زه د ټول نظر تاییدوم خو د ازمون صاحب نظر زما پسې داسې د نظر لیکل کېږي یعنې کوم برخه ځکه دې خو ډېرې خبرې وکړې چې مشخص کوئ بس ځکه دې معیاري ژبه باندې تاکید وکړو که نه تاسې هغه زیات تاییدوئ مثلا ټول نظر تاییدوم دا وخت نیول هغه نشته مثلا زه اوس تفصیلي پرې شم د ده نظر نه تاییدوم ډېره مهرباني